السلام علیکم څنګه یاست ښه جوړ یاست تکړه یاست په خیر یاست ښه خو بیا جوړ یاست وخت منه زده کوم د دې چې ډایرکټ په سبجیکټ خبرې په سبجیکټ باندې چې سره اخیستې هغه د اونکولوژي څخه مې راخیستې بلکې کوم چې راخیستې دی بایو مارکر او ټیومر مارکر مې راخیستې دي ښه ده نو ټیومر مارکر باید دوه دانې ما راخیستې دوه ټسټه ما راخیستې دي ښه ده په دې ویډیو کې زه تا ته دوه دانې ټسټه درښیم او دوه مارکره چې کوم ما راخیستې دي هغه زه درښیم هر یو خپل جلا جلا فنکشن دی جلا دغه دی اول هر زه تا درښیم سی ای 2.4 درښیم صحیح ده بیا په بعد کې په اخره کې چې دا سی ختم شول سی ای بیا د دې بعد بیا زه تا درښیم ان ام پی 22 چې کوم ټیومر مارکر دی هغه درښیم صحیح ده اول وارې به سی درښیم بیا ان ام پی چې درښیم صحیح ده کوم چې 22 دی په اخر دا چې ویډیو کوم چې ګورئ نکلیږي ما منځ ته ورسوه بیا د ان ام پی درته معلومیږي سی ده اول وارې به سی ای دواړه داسې په نمبر راځي سی ده اوس ګورو چې دا د سی ای مطلب څه دی دې ته وایي کېږي کینسر انټیجن 2.4 صحیح ده نو دا سی ای 2 دا موږ د چیش دپاره کوو دا کوم 0.4 دا چې دی موږ د سټمک کینسر دپاره کوو د معدې سرطان دپاره صحیح ده دا یوه خبره په یاد وساته د معدې سرطان دپاره دا انټیجن موږ کوو راځئ چې مخ ته وګورو اوس دا انټیجن څنګه جوړ دی او چیش دی چیش نه دی صحیح ده The gastric cancer marker yani CA72.4 is the best laboratory indicator of the gastric cancers. د معدې سرطان مارکر یعنی CA 2.4 د معدې سرطان غوره لابراتوار اشخاص دي نو د دې مطلب دا دی د دې جملې مطلب دا دی وایي چې دا کوم ګیسټریک کینسر چې دی یا ټیومر مارکر چې موږ راخیستی یا انټیجن چې موږ راخیستی دی کوم چې د سی ای د 2.4 باندې نومیږي په نوم باندې دی دا خورا په لابراتوار کې یعنی بهترین اشاره کوونکی یو ټسټ دی یعنی دی موږ ته دا راښیي چې د ګیسټریک کینسر ته اشاره کوي یعنی ډېره بهتره اشاره کوي یعنی دی یو بهتره ټسټ ثابتېږي چې د اشاره ورته کوي چې دا د معدې کینسر دی صحیح ده یا دا د معدې کینسر دی صحیح ده نو راځئ مخته ځو په نورو جملو به دې هم سره د خلاصون که راکړه ولې دوه ټسټ هم راخیستې ویډیو وجدان نیسي صحیح ده blood levels are used to monitor the progresses of gastric cancer assess to response to treatment and the radicality of the surgery د وینې کچه د معدې سرطان پرمختګ څارلو لپاره کارول کېږي چې د درملنې ځواب او ارزونه او جراحي افراطیب ښه د دې جملې مطلب دا دی وایي چې کله په وینې کې دا ټسټ موږ ګورو دا یوازې د دې لپاره نه ګورو چې خالي د ګیسټریک کینسر ګورو اول د دې لپاره ګورو چې دا ګیسټریک کینسر چې دی دا د دې ترتیب اوس څنګه روان دی د دې پروګریسیو څنګه روان دی دی اوس په کوم حالات کې دی ډېر پرمختګ خو به نه دی کړی یا دوه مرګ خو به نه وي په راغلی یا دا علاج چې دی دا کوم علاج چې موږ روان کړی دی یا دوا چې موږ روان کړی دی فرق کړی دی که نه دی کړی یا دا دوا فرق کړی دی که نه دی کړی یا چې کوم موږ کوم ریډیولوژي یعنی کوم چې موږ سرجري ورکړې ده د دې سرجري یا جراحي چې موږ کړې ده د سرطان چې موږ کړی دی چې پیدا کړی دی که نه ده پیدا کړی نو دا ټسټ د دې لپاره استعمالي یعنې یو حالات معلومول ښه نو راځئ چې مخته نور جملې به وګورو بیا به ځو مخته سی ده ډاکټر ریکمنډډ testing for the 3 cancer marker it's the same time yani CA 72.4 CA 199.9 CEA or CA 25 in the order to get the most accurate and sensitive test results ډاکټران په ورته وخت کې د 3 سرطاني مارکرونو لپاره د ازموینې وړاندیز کوي د معدې سرطان مارکر یعنی د سی 2.4 د پنکریاس سرطان مارکر یعنی سی ای 9 او یا د سی ای ای د خورا دقیقي او احساس ازموینه پالل ترلاسه کولای لپاره دی د دې جملې مطلب دا دی وایي چې دا زموږ کوم ډاکټر یعنی کوم چې کوم مریض چې کوم کینسر پیدا کړي یا د معدې کینسر چې پیدا کړي لکه دا چې اوس دا انټیجن د پورته شي نو ډاکټر چې کله دا ټسټ وکړي نو دا ټسټ چې پورته شو نو ډاکټر یوازې پر دې ټسټ باندې اعتبار نه کوي
دوه ټیسټ نور در سره درکوي، یعنې 2 یا 3 ټیسټ نور سره درکوي. هغه لکه نور داسې 2-3 انټیجن یا ټیومر مارکر نور در سره کوي. یوازې پر دې تا ته نشي ویلی چې د کینسر دی یا داسې دی، نو دی 2-3 ټیسټ نور در سره درکوي. هغه چې نومېږي CA نه په نامه باندې دی. یو دی دا د پنکریاس لپاره یو کینسر دی، پر دې باندې ما ویډیو جوړه کړې ده. که تاسو یو دی CA دا بیا هم د کولمو دپاره چې کوم کینسر وي د هغه دپاره کېږي، نو پر دې باندې مې ویډیو جوړه کړې ده. وګوره یو دی CA25 دا بیا د تخمدان کینسر دی، په دې باندې مې ویډیو، نو دی دا 4 ټیسټ پر یوه ځای باندې پر دغه وخت چې کله دی دا CA2 ټیسټ درکوي، نو دا نور 3 هم ورسره درکوي چې دی وګوري چې دا ښه اکوریټ یعنې محفوظه ده. دې کې چې کوم ښه اکوریټ یعنې کوم چې سړی مطمئن وي، نو دا ټیسټ بیا ښه سم ریزلټ درکوي، یعنې ښه سم ریزلټ ته ځینې معلومولی شي. نو چې دا ګرده پورته شي، نو په دې ته معلومولی شي چې دا د معدې کینسر دی. سیده نو راځئ چې اوس د دې نارمل رینج ګورو. سیده نارمل رینج چې دی هغه تقریبا د 6.7 یونټ پر ملي لیټر پورې د نارمل دی. سیده او په دې کې ډېر کنفیوزه کېږم. ما ویل دا د ډېر کینسرانو دپاره پورته کېږي، په نور کینسر کې هم پورته کېږي. لکه زه اوس درښایم پریډکټ کینسر ورته وایي، اورین کینسر ورته وایي، کریویکل کینسر ورته وایي، انډومیټرل کینسر ورته وایي کېږي، یا ایډنو کارسینوماس هم ورته وایي کېږي. یعنې کوم چې لکه دا اول چې دی د تخمدان یا دغه کم د زنانو د کم کریویکل هډوکي چې د دغو ده، یا انډومیټرل دا بیا لین دی، په دا ویجینل لین کې یو لین دی، په دې کې هم یا انډو کارسینوماس کېدای شي. نو دا کینسر کې هم پورته کېږي، په ډېر کینسر کې دا پورته کېږي، یوازې د معدې نه بلکې ډېر. نو په دې وجه ډاکټر چې کله دا ټیسټ کوي، نو 4-5 ټیسټ نور هم ورسره کوي، یا بایوپسي وکړي، دغه ځای غوښه راواخلي، دا معدې چې کوم غوښه پړسېدلې غوښه راواخلي، دغه بایوپسي وکړي چې دا کم از کم کومه ناجوړي ده. سیده نو یوازې پر یوه شي نه کېږي، په بایوپسي به بیا ته لازمنه ورکوې. سیده دا جمله چې زه دا کومه چې زه درته وایم دا ما چې خالي په یاد وساته. یو بله جمله راځي دا ما چې په یاد وساته، نور په دې باندې کنفیوژن مه کوه. سیده د MUCA1 gene encodes for high molecular weights glycoprotein found in specific tissue throughout the body. یعنې دا جمله چې اوس ما درته وویله دا ما چې په یاد وساته، ولې دا سبجیکټ غټېږي په دې وجه. نو دی وایي دا کوم MUC1G چې ده دا کوډي چې کوډي های مالیکولر ویټ، یعنې چې دی غواړي چې لږ مالیکولر لیول های کې، یعنې کوم پروټین دی های کې چې هغه ګلایکو پروټین بیا په ځینې سپیسیفیک یعنې مخصوص نساجو کې یي، دغه نساجو سه بیا ځي بدن ته، یعنې دی وایي هغه MUC1 چې ده د دې د وجه څخه بیا دا جسم ته ځي. په کومه طریقه باندې د هلته های لیول یعنې مالیکولر ویټ زیات کې، نو هغه بیا څه چم کېږي ګلایکو پروټین دغسې کار اخلي. سیده نو بیا د دې د وجې څخه وینې ته ځي. سیده دا بله جمله هم دغه رقم ده. دا او دا کوم جمله چې ما اوس ویل دا دواړه په دې باندې ډېر سوچ مه خرابوه. The product of the MUC1 gene has many varieties of the carbohydrates chains in one of them is cancer. یعنې د دې مطلب دا دی وایي چې دا کوم پروډکټ د MUC1 څخه چې جوړېږي هغه کاربوهایډریټ چین دی، یعنې بیخي غټ تقریبا ډېر چینونه دی جوړېږي. نو دغه څخه دا یو چین دی، دغو څخه دا یو کینسر جوړېږي، یعنې دغو څخه دا یو چین چې دی دا بیا په بعد کې کینسر جوړ شي. سیده راځئ چې مخته ګورو. د دې ټیسټ چې دی دا کوم CA724 چې دی دا د دې لپاره به ستا سره یو جل ټیوب در سره وي، سیرم به در سره وي، او کوبس E422 انالایزر به ستا سره وي. انالایزر میتډ چې هر ماشین کې کېدی په هغه کې دا کېږي، یا هارمون انالایزر چې و په هغه کې کېږي، په کوبس ای کې بیا دا ډېر کېږي. سیده او اوس راځو چې دا بل ټیسټ چې کوم وختي درته ویلي و NMP22 دا چې دی په دې باندې به اوس سر ته خلاص کړم. ښه نو دا NMP22 د دې فل فورم چې دی څه دې ته وایي کېږي یورینري نیوکلیر میټریکس پروټین 22 دې ته وایي کېږي، دا د فل فورم نوم دی. سیده او دا د چیز دپاره کېږي، دا د بلیډر کوم چې بلیډر چې دی د ادرار سیستم چې دی بلیډر چې ورته وایي، نو د دې کینسر دپاره کېږي، یعنې د سرطان دپاره دا ټیسټ کېږي. راځه اوس سر ته خلاصوم چې نور دا څه مطلب لري. سیده نو اوله جمله به ته په یاد ساتې چې دا پروټین د کوم ځای څخه راځي. سیده a protein found inside the nucleus of a cells
یو پروټین دی چې د حجرې په مرکزي کې موندل کیږي، یعنی هغه حجرې چې کوم ادرار سیستم کې یا په نور ارګن کې، ادرار سیستم هم یو ارګن دی سیده په یاد وساته، یو اوزا ده سیده. نو په هغه کې چې کوم حجرې چې حجرې باید تا ته معلومې حجره چې شي په دې کې چې جوړیږي، څو حجرې سره جوړ شي یو ارګن جوړیږي سیده. نو په هغه حجرو کې چې کوم نیوکلیس دی، نیوکلیس کوم چې ریښې دي، کوم چې میراثي ډي ان اے ار ان اے چې پکښې، نو دا په هغه کې دننه پیدا کېږي دا پروټین، دا کم ان ام پی چې دی دا په هغه کې دننه پیدا کېږي، دا 22 دی. راځئ چې مخته ځو. اټس السو انوالوډ ان دی میکینګ ډي ان اے ار ان اے اینڈ پروټینز. دی څه وایي؟ دی وایي دا د ار ان اے ډي ان اے او پروټین په جوړولو کې مهم داخل دی، یعنی جوړولو کې هم داخل دی. دا جمله کله چې پورته کړه چې هغه به ته خپله منیج وه. نو دی وایي چې دا په ډي ان اے ار ان اے او پروټین په جوړولو کې هم داخل دی یا لاس لري، یعنی خپل هم کوشش سره کوي چې دا پروټین جوړ کړي سیده. او بل دی سیستم کې دی it's also help control how to certain gene are expressed. یعنی دی څه وایي؟ دا کوم دا جمله چې دی وایي چې دی کنټرولوي certain یعنی جین ایکسپریسډ، جین چې دی دا خپله باید ستا په یاد وي. جین چې شي، جین د ډي ان اے یو حصه ده سیده، بیا په دې باندې ایکسپریسډ کېږي. کله دا جین چې دوی غواړي دا ډي ان اے جوړ کړي، ار ان اے جوړ کړي، هغه بیا خپل یو میکانیزم لري. په 12 کې باید تا ویلي بیا د سر په خلاصېږي، دغسې نه خلاصېږي، یعنی ایکسپریسډ یا ټرانسلیشنز کې یا نور دا شی کې چې کله ډي ان اے هم کاپي ځین جوړوي یا بل شی ځین جوړوي، نو په هغه کې دی وایي دا کنټرول د ده په لاس کې یا دی هم ورسره کوي سیده. راځئ چې اوس مخته مین مقصد مې دا و چې اوس پر سبجیکټ را سبجیکټ څه مطلب لري دلته، یعنی دا ټیسټ مې اول سر د خلاص کړي، اوس په دې جمله سر د خلاص کړم. ان ان پی 22 دی، دا چې دی زه به دې اوس په دې ټوله سره خلاص. ان ام پی 22 are diagnostic and agenic to urine cytologic examination for the detections of recurrent and transitional cells of carcinoma of the bladder. یعنی دی څه وایي؟ د دې جملې په د ادرا اتومي یعنی میټریکس پروتین د ان ام پی 22 د مثانې تکراري انتقالي حجرو کارسینوما کشفولو کې لپاره د ادرا سایټولوژي یعنی د ازموینې سره تشخیصي ملحق کوي. یعنی د دې مطلب دا دی وایي چې دا کم ان ان پی چې دا 22 دا موږ ته څه راشي؟ دا موږ ته هغه کارسینوما راشي چې 2 مرې راغلی، یعنی هغه سرطان موږ ته راشي چې بلیډر کم پر مثانه باندې یا 2 مرې راشي یا پر راغلی وي، یا موږ ته ترانسلیشنل سیلز موږ ته راشي، یعنی لکه ملحق، یعنی په هغه کې دا ترانسلیشن څنګه دی کوي، یا د حجرې چې دا کم دومه حجره جوړي دا څنګه جوړي، او دا په خراب خونه جوړیږي. نور مطلب د دې مطلب دا دی موږ ته راشي چې دا بلیډر کینسر موږ ته راشي، یعنی د مثانې سرطان موږ ته راشي. که هغه د حجرو د خوا سایټولوژیکي ایگزامن ډیټیکشن یا که د عمر راغلی یا په علاج کې چې کوم سوي یا د عمر هغه هم موږ ته راشي سیده. او د دې نور داسې خاص دغه نشته بل شی داسې سړی ووایي چې دا نور داسې غټ سبجیکټ دی په دې دا سیدي خالي د بلیډر کینسر دپاره کېږي سیده. د دې نارمل رینج چې شته د ان ام پی 22 د دې چې کوم بیناین کنډیشن وي، بیناین کنډیشن یعنی بیناین هغه کنډیشن چې دا به داسې چې د سرطان یې خو په کپسول کې نقصان نه رسي یا نه یې کینسر سیده. نو د دې کې چې دی دا کم د بیناین چې کوم کنډیشن دا سرطان چې دا کم په کپسول کې بند شي هغه د 3 بیا د 25 یونټ پر ملي لیټر په نارمل دی، یا د 2.5 در 0.8 یونټ پر ملي لیټر پورې نارمل دی بیناین کینسر کې، یعنی بیناین کنډیشن یا نن کنډیشن وسیده. ملیګننټ یعنی په سرطان کې بلیډر ټیومر چې وي یعنی سرطان ولري د مثانې یا د ادرار سیستم کوم چې کوم کینسر ولري نو هغه یا سرطان ولري نو هغه په څه دی د 1.7 د 6 یونټ پر ملي لیټر پر دی، یا د 10.4 بیا د 9.9 یونټ پر ملي لیټر پر رسیږي، یعنی دونه پورته شي سیده. راځئ چې اوس ګورو چې د دې ټیسټ په موږ څنګه معلوموو تاسو سره به څه شی درسره وي. اول لاره یورین یعنی بولي به درسره وي یا شاشې به درسره وي سیده، یا به سیرم به هم درسره وي سیده. سیرم دپاره خو جل ټیپ یا بل دپاره یورین کنټینر یې سیده. دا بیا په 2 قسم کېږي دا ټیسټ، یو دی کیټ او یو دی
کوالټیټیو ټیسټ ورته وایي یا کوالټیټیو په نامه باندې چې کوم ټیسټ دی نو دا یو دا دی چې دی مقدار درښي، یو دا یي چې دی نیګیټیو پازیټیو درښي، یعنې شته که نسته. صحیح ده. اول خو به زه تاسو د کیټ د وښیم. کیټ بیا داسې دی چې کوم بټ پوینټ په نامه باندې یو کیټ دی، نوم یې دی NMP 22. صحیح ده. نو دی تا ته درښي دا د بولو څک اچول کېږي نو هغه درښي تا ته پازیټیو نیګیټیو. دا عکس کې به ومینې خالي پازیټیو نیګیټیو درښي چې دا ستا د پروټین نسته یا د کینسر سره که نسته. صحیح ده. یو دی کوالټیټیو نو هغه چې دی هغه تا ته درښي ایمونو اسي انالایزر په ذریعه باندې، دا الایزر میتھډ باندې کېږي یا هارمون انالایزر چې کوم ماشینان وي لکه کوبس E4 یا ایبټ پریجم په نامه باندې چې دی دا ماشینان یې درته کوي. نو دا بیا تا ته تعداد درښي، یعنې په څو مقدار کې په دا جسم کې شته. صحیح ده. او نور کوم ویډیو خوښ شوي درسره شیر یې کوئ، کوشش کوئ چې یو بل ته فایده رسوئ. صحیح ده.